ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دا د ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ لوروا خو پلار ایمان نو راوړی د ایمان راوړو خاوند د ایمان راوړو عبید الله بن جحش یا عبد الله بن جحش د ایمان راوړو خاوندم ایمان راوړو یعنی زوم او لوري دواړو ایمان راوړو په دغه دور او زمانہ کې د ابا سفیان یو ځان ته چرچا په عربو کې لکه نن چې زما استا یو څوک د سفر نه راشي نو خلق ستړي مشي ته راځي د هغې دور یو عجیبه دستورو چې د چا زوی یا لور هغوی به د دوی د نظریې نه خلاف شو نو دا به هغوی ته بیا داسې پیغورو دا به هغوی دپاره دومره سخته صدمه وه او چې چا به تپوس ونکو نو بیا به د هغه سره مړی ژوندی پرېښودلو تا زما په دې حالاتو کې تپوس ونکو نو ابا سفیان لا ایمان نه و راوړی دغې وخته پورې د عربو خلق ورته راتلل ډلې ډلې ابي جهل لعین راغی ورته وی یا ابا سفیان تا ته پته شته که نه ټول د عربو زنانه در پورې خاندي ټول د عربو سړي در پورې خاندي تا ته پته نشته ځان دی پټ کړی دی ویښ شه سترګې کولو کا لور دیم دین پرېښودو زوم دیم دین پرېښودلو د هغې علاج پکار دی خپلوان رشته دان ټول رال ابا سفیان وی زم حیران ما څه فیصله کول غواړئ ام حبیبه رضی الله تعالی عنها یې راوغوښتله ورته وی ته د چا لوري ورته وی والله ستا لوري ما ورته وی وګوره ما تا زه په کوم دین باندې ما وګوره ورونو ته دې وګوره په کوم دین باندې دي قوم قبیلې ته وګوره په کوم دین باندې دي بهترین جواب ورکړي ورته وی اے پلارا اے پلارا کم دین باندې چې ته ولاړې دا دین صحیح نه دی غلط دی و پلارا په کم دین چې زما ورونه دي دا دین صحیح نه دی غلط دی اے پلارا راشه زه درته صحیح دین وښیم هغه دین دا دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راشه زه د دین وښیم ته خو په غلطه روانې ته چې چاته سجده لګې دا خو کاڼی دی دا خو ستا په لاس جوړ بت دی کاڼی دی ته ورته اله وې و پلارا لات و منات و عزا تاسی ورته خدایان وای حال دادی چې لات و منات و عزا خدایان ندی راش پلارا تاسی خدای درته وښیما چې دا لات و منات و عزا او د دې په شان دی دا ټول کاڼي او بوټي داغه مخلوق دی الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء پلار دا سدي پلار دا هیڅ نه دي ابا سفیان جلال کے راغے ناگہان دلور کم سو تلاس واچولو اللہ جل جلالہ د دوی په مینس کی داسی او پرده خور کړلا ولی التا خلق والار دی التا د مکی خلق والار دی
التداسی کسان ولادی چنن مشرکان دی او سباب ورت رب العالمین ایمان نصیب کئی اللہ پردہ را خوارا کڑا دا ابا سفیان سردا دے چیزتینا داغی کم سوت اللہ سواچم پسم کیرا اغرزوما داغی دا سر نالو پٹ اغرزوما زاغ پسم کباندی وارتم خلقو تا اعلانکم چی زما دلور حال تو گو رئی ربی کائنات تمام زمین دا تمام اسمانونو مالک دا سمندرونو مالک دا شر او دا خیر مالک رب العالمین دا سی پر درا خورکڑلا چی اے ابا سفیانا دا دا چانی کا کرا ولما چاہتے وقت خیمنا دا ام حبیبی وقت بسو گورنا تیک پسمک باندی اگرزے دا غیبات بدن کپڑا اونچت شی و تا تسپت دا و ابا سفیانا دا برا روان وقت دا جناب رسول اللہ نکاح کے رازی دا با نکاح کے رازی دا چاہتا نخیم دا قربانی اثر را اوزی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ واللہ چی رب دا چاہ سر سودا کرے دا اگر سودا عبس ندا اگر دا عزتونو دا خوشحالی سبب گرزی دلے زما محترمو معززو مشرانو وورئی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی دا پلار سترگی میں دا سے بار راوتلی دی اگر لگے وے خودی چھ مالا کم گزار راکئی زد درد نہ محسوسو ما بہرحال زمان دخاون حال بدل لیں عزیزانو اوری ایمان منتجارہ نصیب کرے جواب راکی سم جواب راکی ایمان چارہ کرے قرآن شریف چارہ کرے دا جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم نعمت منتچارہ کرے عزیزانو یاد ساتی چچا دا خپل نعمت شکری ادا کرے ندا حالتے گورے بیا دا عبداللہ بن جحش یا عبیداللہ بن جحش اولنو مسلمانانو کے دے رنبی مسلمانانو کے دے لیکن دا نعمت ناشکری اکڑا بے قدری اکڑا بہرحال دے زینا نبی علیہ السلام دا صحابہ کرام ہوتا خود نہ کرے ہوا چہ ہجرت کوئی حبشی طرف تزئی حبشہ کی او باچاو نجاشی رحمہ اللہ نجاشی باچا تا عبداللہ بن جحش یا عبیداللہ بن جحش او ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دیم ہجرتو کو چلارل دریو تکالیفنا نجات امنتلو خو چکل علتا ارسیدل نو لوی وفد مشرکانو لارو او نجاشی باچا تے پیغام پری خودو چھے اے نجاشی باچا اگر خلق تا تراغلی اگر خلق تا تا ہجرت کرے کم خلق چستاسی بی بی مریم علیہ السلام تا او حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا بدردی ہوئی تا اگر خلق پری خودنی یا ساتی خلق دخپلو مفاد دا پارا پا خوکو خلق بانے دروغ ہوئی وہی کنا ہوئی دا دور دے وہی بار سا اخپل کار بکی اما یو شیر ویلو ما تے چال مولی سے پلان کے تا پس داس ہوئی مال دیر خگئی چوئی وہی دی پا بلا دی وہ لگی جو سو کو چوئی نو چوئی نو سو کوس زمن معاملہ دا چاہ سر دا اللہ سر دا خیر دے اگر با دخپلو اعتراضون جواب دا اللہ دولان دے ورکی اس کو زویم چھ دا غلط کار کرے او ما کیا غائبو نہیں نو قیمت کی بلا خرستر گیم پرے گے دا چسوئی اگر باوئی خو منگا اتاسی با دا دین خدمت دا دی دا پارا نپریدو منگا اتاسی با دا مدرسی خدمت دا دی دا پارا نپریدو ننماتا ذہن دا زما یو ملگرے ہو زما محترم معاون یو مرگری راتا ذکر کو زمان دنن تقریباً 100 کال اولان دے آگا 94 میں خبر در تکوم
مونږ د مدرسې دلته زه طالبم جمعه ته بتلم راتلم د دې ترینه زمونږ یو مشر جناب مولانا جب خان افریدی رحمه الله رحمتا واسعه هغه راغیو زمونږ دلته داسې ډېر کمزور انتظام نو هغه ما ته وی ته کوم ځای سبق وی مالجي زه خو پېښور ته ځم راځم نمک منډۍ کې زما 5مه درجه 4مه درجه مې وه نو ما له یو کاغذ راویستو نو کاغذ د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د لاس دستخط ور باندې لیکلی شوی نو ما ته وی دا وخت دی وی زمونږ وخت ستاسې نه خو زمونږ وخت د ستاسې نه خو او زمونږ نه د مشرانو وخت ډېر خو ستاسې وخت چې راځي هغه به څنګه وخت وي نو ما ورته ویل دا خط د څه شي دی په خط زه سم نه پوهېدلم ما ته وایي دا د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه نه د یو مسلې تپوس ما کړی و نو ډېر ښه سنبال ساتلی و هغه وخت کې چې څومره دله ښکلا ورکولی شو ورکړې وه نو هغه یې راواغوستو په دې جب کې مخامخ کېښودو ما ته مولانا صاحب رحمه الله مولانا جب خان صاحب تاسې دا خط دلته کېښودلو ما شو توکلي شک راغی ما ته اوسه پورې دا خط ما د دې ځای نه بل خوا نه دی ایښودلی ځکه دا د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه لاس ور سره لګېدلی هغې سره نسبت قایم دی هغه خلک خاورو کې پراته دي د مدرسې باره کې ما ته ویل خدای به لویه مدرسه درکړي خو ګورئ ځان کې استقامت پیدا کوي خپل عقیدې مه خرڅوئ د هغې د خاندان بلګلو حضرت میر حاجي صاحب الله دې په قبر انوار را ووری مونږ چې مدرسې بنیاد کېښودو نو هغه ته زما یو ملګری ورته ویل دا مولانا صاحب دی چې مولانا جب خان صاحب رحمت الله علیه به ورسره ډېر تعلق ساتلو نو هغه ورته ویل ډېره ښه ده لومبی په هغه وخت کې 7,500 روپۍ دا هغه راکړې ما ته ویل دا واله مولوي صاحب هغه وخت کې 7,500 روپۍ ډېر غټ څیز و په خدای قسم دی چې ما راوړې حیران شوم ورته هغوی په قبر کې پراته دي بچو ته داسې نصیحت وکړئ چې یا بچو د دین راکړی نعمت شکریه ادا کوي او شکر په څه ادا کېږي په عاجزۍ سره د خپل استاد د خور احترام ساته بل ورځ بل بچنګې وفات شوی حاجي محمد صدیق صاحب رحمه الله دې مدرسې سره دومره تعاون د دې لنګر کې به کولو کله یو څیز رالیږه کله بل څیز رالیږه ما چاته ویل ما ویل دا هغه د مشرانو د ښه تربیت اثر بچو ته ښه تربیت ورکوي زمونږ د مشر ما والد صاحب رحمت الله علیه به ما ته ویل بچیا که د مولاتوب جنډه د اسمان ته مو ورسېږي خو زوی د دعا ځای ځان ته ساته د دعا ځای ځان لا زوی ساته ګورې دا